خبر د څلور هوایي ډګرونو د امنیت چارې د اماراتو یو شرکت ته سپارل شوي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرک علیکم. د طالبانو حکومت د افغانستان څلور هوایي ډګرونو امنیت چارې رسما د متحده اماراتو یو شرکت ته سپارل دي. د ملکي هوایي چلن ادارې په یو بیان کې پرون د خپرو شوي ویلي چې له پرون ورځې راغبرګولي پر 14 څخه د کابل، کندهار، هرات او مزار شریف هوایي ډګرونو عملیاتي او امنیتي چارو مسؤلیت په رسمي ډول د ګاک سلوشن په نوم اماراتي شرکت ته سپارل شوی دی. خو په هغه سند کې چې د طالبانو حکومت نږدې 10 ورځې مخکې له دې شرکت سره لاسلیک کړی و، ویل شوي چې د هوایي ډګرونو امنیتي مسؤلینو ته په تړون کې نه دي شامل شوي. ملګرو، دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو د ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ، موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.